یو بلوچ ځوانان او یو پښتانه ځوانان د مایوسۍ او د درد په انتها باندې دي او د دې ملک چارواک چې دي نو هغوی په خپلو د فرینډلي میچونه چې ورته وایي هغه خپلو دوستانه جنګونو کې لګیا دي د خپلو غرضونو دپاره. نو په داسې حال کې که یو شاعر صرف روماني شاعري کوي، که یو شاعر صرف د خیالاتو د تخیلاتو په ولکه کې وي، نو دا په خپل ځای یو ډېره لویه خبره هم ده. خو الرحمن الرحیم د دې ډېرې شوخې مشاعرې صدر زما ملګری زما یار روخان یوسفزی صاحب، نور شاعران ملګري چې کم راغلي دي او فاران، زه دلته ناست وم نو د لږ وخت خبره ده چې په مالکۍ کې مشاعره وه، نو زه او عزیزه او انوار مونږ یو د صوابۍ نه مونږ یو ټکسي وکړو، یو خاطره د مزیداره غوندې. نو دغه چې و هغه ډریور چې و هغه چرسي و، ځکه چې تقریبا مونږ تر مالکۍ را رسېدو نو هغه دوه سګرټې والې وې. نو بیا چې کله مونږ مشاعره وشوه نو ما ته دې ملګرو وی چې ته به تشې خبرې وکړي او مونږ به شعرونه ووو. نو ما په دې شاعر او ادب باندې څه خبرې وکړې، نو چې واپس مونږ راتلو نو هغه ډریور ښه ساعت غلی او غلی او ناڅاپه په بړک بړک په خندا چې وي دا یو خو درکې هلکه د شاعرانو پرنسپل و. نو دا فاران چې دی دا فاران چې دی تاسو څخه اوس د شاعرانو پرنسپل دی. زه دې زلمو ته د جلسې چې کوم ادبي ثقافتي ټولنه ده د دوی مننه کوم چې موږ له دومره درناوی راکړې، دلته یې راوغوښتو او داسې ښایسته پروګرام یې جوړ کړ، تابعه یې وکړه. ما مشاعره ډېره په شوق واورېده. اکثر چې زه مشاعرو کې ناست یم نو زه په دې خبره باندې اکثر ډېر زیات فکر کوم چې د شاعرۍ چې کومه ارتقا وه، یعنی د خوشحال بابا دي نه راواخلې تر شلمې صدۍ او د اجمل خټک دي او د غني خان دي نه تر اوسه پورې د ارتقا تقاضا دا وه چې زموږ شاعري په فني هنري او په ساختیاتي توګه باندې نن ډېر زیات لوی اوچت بام ته رسېدلی وی او نن موږ د هغه معیار شاعري کولی چې دنیا موږ ته پسخېدی. خو زموږ حالات، زموږ د وطن حالات، زموږ سیاسي او اقتصادي حالات، زموږ کلتوري حالات دومره خراب دي، موږ خپل قامي دشمنانو داسې په ځان اخته کړي یو چې زموږ شاعري چې کومه ده نو هغه د مذمت او د مزاحمت په منځ کې لکه د صفا مروه منډې وایي او موږ د دې موږ چې دی نو هغه کم صحتمند ارتقا چې وي نو هغې ته موږ چا پرې نه ښودو په دې وطن کې په دې ملک کې. نو دا د افسوس خبره هم ده، خو دا د خوشحالۍ او د ویاړ خبره هم ده چې زموږ شاعران زموږ ادیبان د وخت په نبض باندې د دی لاس دی، دی هغه چې کم څومره مذمت پکار دی او څومره مزاحمت پکار دی او په کوم انداز پکار دی هغې له څومره جرت پکار دی نو هغه په دې ټولو شاعرانو کې شته. ګنې خلیل جبران وایي چې د شاعرۍ دا ښایست او دا ښکلا چې ده نو وایي دا د یو ماشوم د مسکا نه راوتې ده. خو که چېرې خلیل جبران په پښتونخوا کې څه وخت تېر کړی وی او زموږ دا وینې وطن یې لیدلی وی نو کیدای شي چې هغه ویلی وی چې شاعري چې ده انو دا د درد یوه سانده ده او د افسوس یوه کریکه ده، ځکه چې پښتانه وطن کې چې دی نو ورځ تر ورځه دردونه سیوا کېږي، مایوسي ده. نن په دې ملک کې په دې فیډریشن کې دوه داسې قومونه دي چې هغه د غیر معمولي کرب او درد سره مخ دي، یو بلوچ ځوانان او یو پښتانه ځوانان د مایوسۍ او د درد په انتها باندې دي او د دې ملک چارواک چې دي نو هغوی په خپلو د فرینډلي میچونه چې ورته وایي هغه خپلو دوستانه جنګونو کې لګیا دي د خپلو غرضونو دپاره. نو په داسې حال کې که یو شاعر صرف روماني شاعري کوي، که یو شاعر صرف د خیالاتو د تخیلاتو په ولکه کې وي، نو دا په خپل ځای یو ډېره لویه خبره هم ده. خو د دې مثال داسې وي چې لکه یو ماشوم وي او هغه ډېر زیات اوږې وي او هغه د ټوله ورځ هغه ته خوراک نه میلاو شوی او هغه ماشوم ته چې دی یو سړی راشي یا یو زنانه یا یو نارینه او یو ښه غټه د انګورو دانه ورله په خوله کې کېږدي او هغه ماشوم د ډېر زیات د لوږې نه او د ډېر زیات د هغه تندې نه او د لوږې نه چې دی نو په انګور باندې چک ولګوي او چې چک پې ولګوي نو هغه انګور دانه چې هغه د ربړ وي، هغه حقیقي دانه نه وي.
نو چې کله یو معاشره کې یو ټولنه کې درد وي کرب وي هلته ضرورت د مزاحمتي شاعري وي او هلته کې خلک صرف د ګل او بلبل شاعري کوي نو دا بالکل دا زده لکه چې دغه اوږي ماشوم له په خوله کې د ربړ انګور ورکوي نو ځکه ضرورت د دې خبرې دی ځکه چې ایلیا هنبرګ یو خبره کوي وایي چې یاره شاعر دا ضروري نه ده چې هغه د راتلونکي زرو کالو دپاره ولیکي هغه د یوې لحظې دپاره ولیکي خو چې په دغه لحظه کې د کام تقدیر بدلیږي او دی پکې خپله برخه واچوي نو زه دا شاعرانو ستاسو که فرض که په دې شاعرۍ کې لږ درد او کرب زیات لیدلی نو د هغې وجه دا ده چې دلته کم حالات دي سیاسي او اقتصادي حالات دي نو هغې یو ډېر لوی ګریټ ډیپریشن جوړ کړی دی د هغې د وجې نه شاعري هم د هغه دور نماینده وي د هغه دور پکې ښکاري اوس که شاعري صرف د ماحول غلام وي نو هغه بیا قابل مذمت هم د ظاهر خبره ده چې هغه به د هغه ماحول په ضد باندې چې څه پکار دي نو د هغې دپاره به هم شاعر یو اراده لري او د هغه په شاعرۍ کې به هغه ښکاري نو د دې شاعرانو دا شعرونه تاسو واورېدل دا ښه وه چې دا بچي پکې هم ناست دي ځینې خلک دا وایي چې یاره دا بچیان دا هلکان دا زلموټي دا خو په دې خبرو نه پوهېږي او دی څنګه چې دی نو د دی وجود ته نو زه دا تاسو ته دا خبره کوم چې لکه څنګه مونږ ډوډۍ وخورو نو دا ډوډۍ دغه وخت کې چې دی څه لړه شي د هډوکو جوړولو دپاره څه لړه شي د غوښې دپاره مختلف د وجود او هغه په هغه د وجود یې څه شي او ورو ورو هغه چې مونږ خورو رزق خورو نو زمونږ نشونما بدني کېږي دقه شان چې دا فکري خوراک چې دی او دا روحاني دا هم دقه شان د انسان د ذات حصه جوړېږي او ما ته دې وخت کې د یونیورسټۍ طالب علمان خو پوهېدل خو زما د سکول د زمانې زده کوونکي چې اوس ما سره میلاو شي نو ما ته د هغه وخت خپلې خبرې کوي چې یاره دا خبره تا مونږ سره کړې وه دا او مونږ پرې پوه شوي اوس نو زما دا خیال دی چې که چېرې دغه شان مشاعرې کېږي دغه شان سټډي سرکل یو د زده کړې ناستې کېږي دغه شان سیمینارونه کېږي نو دا کلي چې دي جلبه شوه جلسه شوه دا مانکۍ شوه دا د خدای خدمتګارو کلیو دا د ډېرو زیږو پښتنو کلیو بلکې د دې جلسې باره کې خو به عبدالرازق کاکا یو لطیفه کوله هغه چې کله دغه نه راغی د حاج نه نو داسې ملګري ناست نو یو کس ورته وایي چې یاره د مکې او د مدینې خلک مزاج څنګه دی نو د مدینې خلک لکه زمونږ د توډیروالو اجزان دي او د مکې خلک لکه د جلسیوالو بدماشان زورور دي نو دا هغه ټیپیکل پښتانه دي دی چې دی په دغه کې په دې حالاتو کې هم دی چې دی نو د کام مبارزه کړې ده او په هر یو کندي کې په هر چم کې په هر محله کې یو نه یو که تاسو راواخلئ نو یو نه یو تاریخ ساز شخصیت په تاسو ته په لاس راځي د ادب په حواله باندې هم دلته ښه نمونه پیدا شوي دي نو زه تاسو له د ټولنې له مبارکي ورکوم تاسو ډېر ښه کامیاب پروګرام وکړو ستاسو د ټولو ډېره مننه چې مشرانو په شوق باندې واورېد د ځوانانو زلمو د شاعرانو له مو ډېر ښه داد ورکړه او داد هماغه دی چې شاعر د خلکو نه په خپله واخلي دا نه چې زموږ دا کمپیر ورته درخواست کوي چې ته تاڼې ووهه دا بیخي داسې دي ډاکټر یونس بټ لیکلي دي وایي زه دغه ته تللی وم دا کازاکستان ته نو وایي هلته ما لطیفه وویله چې هغه مزاحنګار دی نو چې ما لطیفه وویله ټول خلک غلي نو هغه ترجمان هغه ته وایي چې هنسو هغه ته په خپله ژبه کې وایي چې هنسو مهمان نه لطیفه سنایه نو هغې ټولو خندل چې وخندئ میلمه لطیفه وویله که نه نو زما خیال دی چې ټولو خلکو ټولو ملګرو ترې ډېره مزه واخیسته شاعرۍ نه چونکې مشاعره ده نو زه هم نور ډېر وخت نه اخلم او ما څخه وختي مې په هغه وحی کې ګوتې والي په کتابونو کاغذونو کې نو ما ته خپل یو مرثیه په لاس راله چې ما د 15 کالو په عمر کې لیکلې وه نو تاسو سره به هغه شریکه کړم هغه ما د خپل علامت په توګه باندې کلی اخیستی ده خو هم د کلي مرثیه ده او هم د وطن مرثیه ده نو زه تاسو سره هغه شریکوم هغې ته به چشمیه شو نو ملګرو د دې سرحد ته کندر د غرونو په لمنه کې یو کلی او یارانو زه څه به درته وایم څومره ښکلی او یارانو دې کلي کې وفا وهم ننګونه او پتونه چاپېره ترېنه غرونه او چینې وې نخترونه میوې پکې پریوانه د ګلونو کتارونه هوای جنتي وه او د ګل په شان مخونه او د غره غوندې ځوانۍ وې او غرونه زړونه دوستی به یې پخې وي او ښه کلکې و لوزونه حجرې به وي جرګې به وي
حجرې به وي جرګې به وي غوبلونه شرونه شریکې تنورونه او خواږی ګودرونه کیسه به درته څه کوم د جونو د جمال ګلاب ګلاب ځوانۍ وي په سترګو کې ملال رنګین مازیګري به وو آبادو ګودرونه ساده بادوي مینې او ساده محبتونه په لارو او کوڅو کې د چرګانو اوازونه ابای ابای ګزارو غوږي چوپیدارونه هر خواته صداقت او صفا او نیتونه جرګې وي ننواتې وي کوو پکې جنګونه دا کلی بس د امن او ښکلا یوه زانګو وه پښتونولي پکې ماشومه په جوټو وه ناڅاپه دغه کلي ته د نورو خلکو پام شه بیا څو بس دا کلی دغه ټولو ته سرسام شه چاوي چې د دې کلي طریقه د ژوند زړه ده چاوي د دوی نه غیر چاپېره خلکو ته خطره ده چاوي د دوی کمال کې د همه خلکو زوال دی چاوي د دوی وجود د ترقۍ لار کې دیوال دی چاوي دوی د مذهب د فلسفو نه ناخبر دي چاوي دوی د تهذیب ټولو کیسو نه ناخبر دي دوی نن هم د وفا او د غیرت سندرې وایي د دور د سندرو د آهنګ نه ناخبر دي موږ غواړو دوی د دهر د نغمو سره اشنا کړو د دور د غوښتنو او کیسو سره اشنا کړو د مینې محبت د دغه کلي سادهګان خبر شو په چالونو او مکرونو د دوران د غرونو دغه خلک لکه غرونه ورته ډال شو د غرونو دغه خلک لکه غرونه ورته ډال شو د دور د فتنو مخې ته سم لکه دیوال شو بیا څو دغه واړه خاماران ورته چجه شو په هوټ د سادهګانو لکه سپو غوندې غوسه شو د دور دغه هوښیار د نوي دور ټوپک په لاس دوی سم لکه ملخ په دغه کلي راپره شو پیدا یې دلالان کړل د دې کلي په کوڅو کې بارود یې راخواره کړل د دې کلي ګلدرو کې هم زهر یې راګډ کړل د نفرت او د نفاق یو بټ یې د جنګ توت کړه ولسونه یې خشاک په غرونو او دشتونو یې اورونه ورله بل کړل باغونه او ګلونه یې د خپو د لاندې در کړل د مینې او د امن دغه کلی یې ویجاړ کړ تاریخ یې ول وران که ثقافت یې هم لتاړ کړ اوس لاړ چې دغه کلي ته چې پروت لکه کنډر دی نه ګل شته نه باغونه شته سموچ کوې بنډر دی ډېره مهرباني خوشحاله دا